ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی او ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دښمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. لیدونکو او اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوم په مبارزه کې، او اقبال شاکر صاحب مو میلمه دی او د دوی سره به دغه سلسله چې کوم د خبرو ده دې له به دوام ورکوو. شاکر صاحب دا راته ووایه چې د ملکڼ په ادب باندې به خبرې کوو. تاسو دلته یو ټولنه هم لرئ ملکڼ، د هغې په هلو ځلو کې راته ووایه. داسې ده چې تاسو په خپلو ابتدایي خبرو کې ویلو چې د ملکڼ دا ځمکه دا ډېره ادبخیز او ډېره مردمخیز او دې لوی لوی فنکاران پیدا کړي دي او شته. نو په دې مردمخیزۍ کې او ادبخیزۍ کې د ادبي هلو ځلو ډېر لوی اهمیت دی. زه چې کله دې میدان ته راتلمه یو نوم دوه ډېر زیات اهم ګڼم. یو نوشیروان عادل نوم و او یو د همیشه پښتو ادبي ټولنې په اماندرۍ وسم یو فعال غړی دی، هغه سید رازق کوثر نوم و. دې کسانو د دوی سره زما لکه عادل صاحب زما د سکول ملګری و او کوثر صاحب زمونږ د دوکان خواته د ټیلرۍ یو دوکان و، په هغې کې شاګرد و. نو د هغوی سره زما هغه انټریکشن زما د هغوی سره نو د ادبي دنیا ته دې دوو کسانو زه راوستم. کوثر صاحب زه د ځان سره بوتلم، د قادري بابا د لیپځۍ کې پروګرام و او مشاعره وه. جمعه رحمان افګار صاحب دی او برادر عاطر صاحب دی او قادري صاحب دی او د دغه وخت ډېر عمر خطاب مجروح صاحب دی او نوم فضل علي اجنبي صاحب دی. او زه لاړم نو زه هسې ناست وم او خلکو غزلې ویم، زما ځان خو داسې مات ګوډ لیک به ما کوو. نو هغه وخت نه مونږ دا ادبي هلې ځلې شروع کړې. په دغه وخت کې ملکڼ پښتو ادبي جرګه په ملکڼ کې وه. بیا مونږ دلته عبدالعظیم بابا په نوم باندې یوه ټولنه جوړه کړه، نوشیروان عادل او زه وم او نور ملګري زرنوش شهاب صاحب او بارام زخمي صاحب او داسې ملګري وو. د هغې نه پس بیا مونږ د دې ټولو کلو دا ټولنې راټولې شوې، مونږ زلمی پښتو ادبي مرکز یو مرکز جوړ کړو د ملکڼ په سطح باندې. دا د 1985-86 خبره، یعنې د نن نه کم از کم 3-4 کاله مخکې. په دغه دوران کې بس لکه اصل کې دا تاریخ لږ مرتب کېږي. نو زما سره لکه د چا سره به مې فکري اختلاف هم وي، د چا سره به مې څه نورې خبرې هم وي. نو زمونږ دروازې له یو علي اکبر سیال صاحب او یو دیدار طاهر صاحب راغلل چې مونږ دغه شانته یو ټولنه وه او هغه نوره فعاله کوو. ته راشه پښتانه ادبي ملګري پام، زه د پام کې شامل شوم او پام ډېر لوی زه دا ویلی شم چې دغه وخت تاریخي غونډې مونږ کړي دي. لکه د 1995 کې مونږ په دې بړخیلې په دې ظفر پارک کې یو کتاب میله کړې وه د خوش قسمتۍ نه. هغه وخت د پښتانه ادبي ملګري پام صدر زه وم. افضل خان لالا د کشمیر د امورو وفاقي وزیر و، د هغې له دلته راغلی و. 3 ورځې مونږ دلته کې کتاب میله کړي وه، په خلکو باندې هم کتابونه ارزان خرڅ کړي وو. او هغه وخت هم مونږ تقریبا د 100 روپو کتابونه په خلکو خرڅ کړي وو. په هغې کې مشاعرې او په هغې کې یو څه او بل څه دغه به نایاب هم و د هغه وخت. ډېر زبردست. او سم هغه وخت داسې خو سوشل میډیا خو نه وه که نه. مونږ خطونه کوټې ته مو خطونه ولېږل، پېښور کې مو مختلفو مشرانو ته. زما اوس هم زما سره په ریکارډ پراته دي، لطیف وهمي صاحب یو خط مونږ ته رالیږلی و، داسې په داسې کاغذ یې لیکلی لکه چې دونه پلن و. او بیا داسې د کټ د 2 کټونو عمره اوږد یو خط هغه مونږ ته رالیږلی و. مشال صاحب په فوج کې نوکري کوله، نور محمد مشال صاحب دی په دغه کې و، په کوټه کې و. د کوټې د لویو معتبرو شاعرانو ادیبانو کتابونه لکه د درویش درانی صاحب او د در محمد کاسی صاحب او د ابوالخیر زلان صاحب د دې کتابونه یې مونږ ته دلته رالیږلي وو. زمونږ سره داسې کتابونه راغلي وو چې او خلکو ډېر په مینه باندې واخیستل. د هغې سرګرمو نه پس مونږ یو ټایم کې داسې محسوسه کړه د 2000 خواوشا چې یاره مونږ له د دې ادبي کارونو سره داسې سماجي کارونه هم کول پکار دي. نو مونږ په دغه وخت کې دغه پام چې و نو
دا لکه صرف ادبي تنظیم او مونږ سماجی کارونه هم کول غوښتل نو مونږ څو ملګري لکه بختي روان عمر خیل صاحب شو باچا سعید صاحب شو ګوهر علي ګوهر صاحب شو محمد رسول رسا صاحب شو ناصر امین شو او زه شوم مونږ په دغه وخت کې د مل مرستیال لیکوال مل ملکن په نوم یو تنظیم جوړ کو چې دا سماجی او ادبي تنظیم نو دغه پام کې هم مشرانو ډیر زیات کارونه کول خو زمونږ د دې ملګرو انپوټ پکې لږ سیوا نو هغه انپوټ زمونږ مل طرف ته راغی او بیا په دغه وخت کې زه بیا ډیر په دعوه سره دا خبره کوم چې په دې طالبانایزیشن کې په دغه دور کې که د ټولو نه محفوظ ځای په ټول ملکن ډیویژن کې کوم پاتې شوی دی نو زمونږ کلی پاتې شوی دی دا خوا او شا پاتې شوی دی او دا په دې پاتې شوی دی چې په 2008 کې چې کله دا چل نو د دې نه مخکې مونږ خو په داسې د چینلو اوازونه اورېدل خلک به ورته ناست وو چې پلانکې مولانا صاحب تقریر کوي داسې کوي نو مونږ په 2008 کې په دې بټخیله کې هم په دې ظفر پارک کې بیا یو کتاب میله وکړه او یو امن کنونشن مو وکړو د هغه وخت صوبایي وزیران عقیل شاه صاحب او داسې به مونږ خو محسوسوله ملګرو نو عقیل شاه صاحب ایون دا خټک صاحب د ان پی دا زمین زمان یریږي افراسیاب خټک صاحب همایون خان په هغه وخت کې منسټر وو مونږ درې ورځې دلته کې امن کنونشن وکړو کتاب میله په هغې کې مونږ مزاحیه مشاعرې ځان له وکړې سنجیده مشاعرې ځان له وکړې مونږ پکې د مصورۍ نمایشونه وکړل مونږ پکې د شمس صاحب د فنپارو نمایشونه وکړل د زنانو د لاس جوړ شوي څیزونو نمایشونه هم پکې وکړل او دغه وخت هم مونږ داسې وکړه چې د خلکو ته مو د دغه حالاتو مطابق خبرې وکړې چې ګورې داسې یو څیز را روان دی دغه تنظیم مونږ کتابونه چاپ کړل مونږ د هغې مخکتنې وکړې مونږ د هغې سیمینارونه مونږ وکړل لکه زه دا هم ویلی شم هغه وخت کې د ایم ایم اے په حکومت کې حسبه بل یو راغلی په صوبایي اسمبلی کې په دې مونږ دلته یو سیمینار کړی چې آیا حسبه بل د امن او د ترقۍ ضامن دلته کې کېدی شي هغه وخت ډاکټر فاروق د خدای پاک وبخي هغه زمونږ مین سپیکر راوستی مو دلته نو دې تنظیمونو په ادبي او سماجي هلو ځلو کې او ترقۍ کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی او اوس هم زه دا وایم په دې ملکن کې ډېر زیات تنظیمونه دي د تاڼې ملګري دي د هالډن ډېرۍ ملګري دي د اماندرۍ ملګري دي د مټکڼۍ ملګري دي د درګۍ ملګري دي دې طرف ته مونږ ته دا دیر دا میا بړنګول او خادکزو نږدې دي د دې ملګري دي او د بټخیلې ملګري دي نو دا ټول په خپل ځای باندې ادبي هلې ځلې کوي زه ورته به ډېره درنه سترګه ګورم او زمونږ دا عزتونه زمونږ دا شهرتونه او د دې قام دا اویرنس چې د دې ټولو ټولنو د کار په وجه باندې صحیح خبره څنګه تاسو شاکر صاحب خبرې واورېدې اوس هغه وخت او دا وخت ډېر لوی فرق راغلی دی څنګه چې دوی ذکر وکړو چې کله به دوی د یو پروګرام تابع کول نو په هغې کې به ډېر زیات ستړي کول لکه دوی به خطونه لیږل او داسې د سوشل میډیا دور نه په هغې کې به د ډېرې خوارۍ ضرورت و او اوس خو ماشاءالله هر څه ډېر زیات اسان شوي دي شاکر صاحب بله پوښتنه لرم چې تاسو څنګه د اندیش بابا ذکر وکړو چې خپل شعرونه به تاسو هغوی ته اورول په دې کې دا راته ووایه چې اوس تاسو په دې اوسني دور کې د چا کتابونه ګورئ یا کم شاعر خوښوئ شاعران خو زما زه ټول شاعران ګورم او اورم یې هم اوس ما سره یو مسله شوې ده دا وخت زه د پی ایچ ډي سټوډنټ یم د پېښور پوهنتون د پښتو ډپارټمنټ نو د دې تحقیق دا کار داسې دی چې دی د تخلیق لږ رانیسي د تحقیق کار د تخلیق کار ته لږ او دا پکې راشي سړی پکې لږ پوه هم شي خو زه کله چې ما ماسټر کوو د دې نه مخکې هم مونږ زمونږ محفلونه داسې چې مونږ کله ناست یو نو مونږ نورې خبرې نه کوو مونږ ادبي خبرې کوو د لیک خبره کوو د شعر خبره کوو د خپلو ملګرو خبره کوو نو کلاسیکس تقریبا خوشحال بابا لږ ډېر رحمان بابا حمید بابا دغه د کورس ضرورتونه هم دغه شانته علي خان بابا کاظم خان شیدا بابا داسې پسې راځه بیا زمونږ چې کله حمزه بابا ته خبره را رسېدلې ده او غني خان ته خبره را رسېدلې ده بیا په دغه دور کې دی پسې سم دس ساحل صاحب او پروفیسر رحمت الله درد صاحب او درویش دورانی صاحب او ګران بابا او خیبر صاحب او وندې صاحب بیا پسې یو بیج بل راغلی دی عباسین صاحب دی او حسین احمد صادق صاحب دی او حنیف قیس صاحب دی بیا وروسته مطلب چې زمونږ دا بیج را ورسېدو او مونږ دا شو نو زه خپل ځاني
درې شاعران اوس وفات شوي دي صحیح چې ما د هغوی کتاب ډېر کتلی دی او ډېر زیات مې خوښ دی او شاید چې ما ته استفاده هم کړې بالکل بالکل یو خیبر افریدی او یو صاحب شاه صابر او یو سیف الرحمن سلیم صاحب صحیح دا درې ته مطلب دا دی چې دیو د پښتو د شعر زه لکه زه به اجمل خټک بابا غنی خان زمونږ د قامي شاعر چې د ساحل صاحب و دغه شان اندیش بابا ډېر لوی لوی شاعر ګران بابا ډېر لوی لوی شاعران خو دا درې شاعران زما لکه زه په یو نظر لرم دې دریو شاعرانو د پښتو د شعر مزاج بدل کړی دی قامی خبره په رومان کې کړې ده او رومان خبره په قامی الفاظو کې کړې ده نو زما لکه زما ډېر زیات خوښ دي او اوس چې دی په دې دور کې هم ډېر لوی لوی شاعران شته زه به دا ووایم درویش دراني صاحب ژوندی دی درویش دراني صاحب د لوستی شاعر دی چې سړی ولولي عبدالرحیم روغاني صاحب زمونږ زم چې دی ژوندی کلاسیک دی بالکل زمونږ قامي شاعر دی چې هغه د قام کومه خبره کوي د دغې نه پس زما دوستان چې دي مونږ چې یو ځای کینو پاسو قیس صاحب دی نواز یوسفزی صاحب دی یا باسین صاحب دی بیا پکې دي نوي نوي دا شاهنواز باقر دی دانش دی بخزاده دانش دی چې سړی واوري او سړی وګوري دغه شان ته شاه سعود دی پیر محمد کاروان صاحب دی د هغه طرف نه د اورېدو خلک دی نو زه لکه د یو عام پښتون وګړي په شان د دوی کتابونه هم ګورم او د دوی غزلې هم اورم صحیح او خوښ مې هم دي ډېر ښه شاکر صاحب دا خو وشوه د شاعرانو خبره او د موسیقۍ سره چې ستاسو کومه مینه ده خو ماته پته ده تاسو بلا کلامونه سندرغاړو ویلي هم دي څوک اورئ ډېر په مینه یا چا کلامونه هم خوښېږي موسیقي خو زه خوښه مې هم ده او اورم یې هم خو ډېره کمه اورم ښه جي ښه ما زما سره چې په ګاډي کې کوم څه پراته دي کلیکشن پروت دی نو په هغې کې خیال محمد صاحب دی او ګلنار بیګم ده پکې خو چې کله مونږ غزل ته راشو نو خیال محمد صاحب خو هغه خو لکه زمونږ داسې و او د دې نه مخکې شاولي استاد ناشنا صاحب هم لکه د پوهې دپاره یا د هغې د کلام د سلیکشن دپاره او یا د هغې په اواز کې خپل یو دغه دی لکه څنګه چې بیا ټکر صاحب داسې کړي ده نو هغې هم اورم خو زما د خیال محمد صاحب هارون باچا کرن خان او اسلم سالک دا داسې دي چې دا په دغه تسلسل کې دي بیا داسې ده چې زمونږ کلی دی او زمونږ یاري دوستي دا زمونږ ناستې ولاړې دي نو دغه ملګري چې کوم دي زمونږ د علاقایي فنکاران چې کوم دي اوس ورو مشهورېږي هم نو سردار یوسفزی دی لال بادشاه بټخیلوال دی نور هم دلته وقاص یو ماشوم اوس راغلی دی زین یو ماشوم نوي هلکان راغلي دي نو زما خو ذاتي طور دا کوشش دی چې زمونږ تنظیم ته که څوک شاعر راغلی دی که څوک سندرغاړی راغلی دی نو ما ولې د خپلو بچو په شان ته او د خپلو کشرانو وروڼو په شان ته مینه ورکړې ده بیا وروستو د هغې په ظرف باندې ډیپنډ ده چې هغوی لکه هغوی څه زده کړي دي او که څه یې نه دي زده کړي او که څه مخکې تللي دي او که نه دي تللي دا زمونږ اساسي دي دا زمونږ سرمایې دي که دی شاعر دی که دی فنکار دی که دی ایون په دې سټوډنټس کې زما زه په دې کالج کې ټیچینګ کوم نو زما سره د خپلو سټوډنټانو ډېره زیاته مینه ده بل ورځ رانه دلته چا تپوس وکړو نو ما ورته وایي چې زه په کور کې دونه نه یم خوشحاله چې زه کالج ته راځم نو زه ډېر زیات خوشحاله یم نو دا د دې پښتو وجه ده نو موږ له پکار دي چې موږ د خپلو بچو د خپلو فنکارانو د خپلو شاعرانو د دې راتلونکي نسل تربیت هم وکړو او د دې سره مینه هم وکړو ها بنیادم یو کله ناکله چېرته د سړي دننه مزاج ښه نه وي کله ناکله سړی لږ ډېر ناجوړه وي کله ناکله سړی څه معاشي صورتحال وي په کور کې څه مسلې نو که د ملګرو سره په مینه کې څه کمی راشي نو دا به جان بوجھ کر نه وي دا به څه د حالاتو په وجه باندې یو وقتي طور باندې وي شاکر صاحب زموږ وخت هم په ختمېدو دی د پروګرام په اخره کې اوس په دې نږدو کې زموږ ډېر خوږ مشر اقبال جان روړدادا زموږ نه تللی دی هغه خلا به زما خیال دی تر ډېر عمره پورې دغه شان سپیس به پاتې په دغه اړه تاسو څه وایئ هغوی په ژوند په اړه د هغوی سره به ستاسو ډېرې زیاتې ناستې پاستې هم شوي اقبال جان ډېر ښه سړی او ډېر صاحب طرز شاعر هم او ډېر نډر
او بېباک بالکل. بېباک په هغه سینس کې نه، په هغه سینس کې چې کوم رښتونی سړی رښتونه بالکل داسې فنکار و، داسې فنکار و. د هغه د ژوند ډېر زیات اړخونه، صحیح هغه اداکار هم و، بالکل هغه هدایتکار هم و، هغه صداکار هم و، هغه شاعر هم و، هغه ډرامه‌نګار هم و، هغه مکالمه‌نګار هم و، هغه موسیقار هم و. هغه په موسیقۍ هم پوهېدو چې لکه دا داسې کول دي او دا داسې کول دي. نو زما په خیال سره چې داسې شخصیتونه ډېر کم کوس پیدا کېږي. او تاسو خو ووایئ، خو ما ته داسې په مستقبل قریب کې بلکې په بعید کې هم ما ته داسې نه ښکاري چې دا خلا څوک پوره کړي. خو بدقسمتي دا وه چې دا فنکار د پښتنو فنکار و، او بیا یو بدقسمتي دا وه چې دا شاعر بې تعلیمه شاعر و. نو دې سړي په خپله غریبۍ کې، په خپله بې تعلیمۍ کې او په خپله لکه په دې پسمانده علاقه کې دی اوسېدو، په دې کې دې سړي ډېر نوم هم ګټلی دی، خلک یې د ځان سره انټچ هم ساتلی دی. او د دې سړي کلام اگر چې په هغه ټایم کې چې خلکو خاندلي دي او خلکو ته دغه خوند اغستی دی چې یاره ګینې بس زه خوشحاله شوم، او د ښه کلام خاصیت هم دا دی چې په هغه ټایم کې خو سړی یا وخندی یا یې وژړی او سوچ پې خلک وروسته وکړي. د دې سړي په دې کلام کې هغه قوت او صلاحیت موجود دی چې په ده باندې ډېر د ریسرچ کار وشي او د ده د کلام نه هغه خبرې راویستې شي په خندا خندا کې. د زمونږ په ژوند باندې یاره زما په حاجي صاحب باندې چې د کومه خبره کړې ده، زما په مولا چې د کومه خبره کړې ده، زما په طالب علم چې د کومه خبره کړې ده، زه یم مونږ باندې مونږ دا چې زمونږ د تنظیمونو په باره کې یو نظم لیکلی، یو ځل یې ما ته ویلی یو څه چې دفتر د ګوهر خوشی دی، یو غړی پکې ناست دی او نن بیا د پام اجلاس دی. یاره په دې کې چې کوم شعرونه د ویلي که نه، نو په ما پورې په بل پورې، خو سړی دومره شخصیت یې داسې و چې چا خبره محسوسه کړې نه ده، لکه په بده چا نه ده محسوسه کړې. ډېر لوی ادبي ورکر و، ډېر لوی زه یم مبارز و، په خپله غریبۍ کې خپل بچي د شهزادګانو په شان ته ساتلي دي، په خپله غریبۍ کې لکه د خپل بچي د خولې نوڼۍ راغستې ده او شعر و شاعري پې کړي د مشاعرې. زما سره زه په دې ګواه یم، اسلام آباد ته، پېښور ته، دې قبایلي علاقو ته، اشنغر ته، صوابۍ ته، سوات ته، شنګلې ته، باجوړ ته، دیر ته، چې څومره پښتونواله ده که نه، نو ما و اقبال جان یو ځای هغه ځای ته تللي. دا پې زه ګواهي کوم. نو دې سړي د پښتون ولس لپاره ډېر زیات کار کړی دی او د ده مایند چې و ډېر کلیر مایند و، دی په خپله خبره باندې ډېر زیات کلیر و. د چا په شانتې داسې کنفیوز سړی نه و، ډېر واضح فکر والی سړی و. صحیح. ډېره مننه شاکر صاحب، تاسو وخت راکړو نن مبارزې له. شاکر صاحب تلو تلو کې بیا ستاسو نه یو کلام اورم، نو که دا راته ووایه زموږ مینهوال او کتونکي به سترګې وګ وي انشاءالله. دا یو غزل دی چې زه دا به ووایم چې یو څو شعره به د دې نه ووایم چې د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی، د یو نظر په انتظار ولاړ دی، زمانې وشوې په یو ځای یو ګناهګار ولاړ دی. د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی، زمانې وشوې په یو ځای یو ګناهګار ولاړ دی. او د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله، د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله، د چینې نښه چرته نشته او چینار ولاړ دی. د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله، د چینې نښه چرته نشته او چینار ولاړ دی. او د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي، د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي، د تورو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی. د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي، د تورو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی. او د شعر دی چې د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري، د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري، د پیمانې د جای په دار باندې خمار ولاړ دی. د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري،
د پیمانې د جای په دار باندې خمار ولاړ دی واه 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 او چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندی چې د رنجکو دکاندار چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندی چې د رنجو دی نو په ټپه یې روزګار ولاړ دی چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندی چې د رنجو دی نو په ټپه یې روزګار ولاړ دی په دې کې مقته نشته بهرحال خو تاسو سره مې شریک کړو ډېره زیاته مننه صاحب ډېره مننه د وخت راکولو مینوالو دا و د اقبال شاکر صاحب په ژوند فن شخصیت د هغوی په هلو ځلو باندې زمونږ د نن مبارزه وه هم زمونږ د پروګرام وخت د دې سره پای ته رسي وای مینه په تلو راتلو زیاتېږي مونږ کره مه راځه چې زړه دې صبر شي نه اجازت راکړئ د لوی الله په امانه